په کابل کې د طالبانو پر موټر چاودنه شوې. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ. په آزاد میډیا یوټیوب چینل کې له یو نوي خبر سره درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. صوبه کابل. په کابل کې سرچینې وایي چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو یو موټر د ځمکني ماین په واسطه په نښه شوی دی. عیني شاهدان وایي د مرکزي ځواکونو په سیمه کې د کندهار بازار ته څیرمه د طالبانو یو موټر د ماین په چاودنه کې په نښه شو. ځینې سرچینې وایي چې چاودنه د یو چسپکي ماین له امله شوې او په پایله کې یو تن ټپي شوی دی. نورې سرچینې بیا وایي چې برید له غرمې وروسته د طالبانو د یوه کاروان مخې ته شوی چې لږ تر لږه 2 تنه یې وژلي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیه قماندانۍ د رسنیو دفتر د دې ډلې د غړو د سپرلۍ پر موټر د چاودنې پخلی کړی دی. دا چاودنه وروسته تر هغې کېږي چې پرون ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې پر یو مکتب خونړي بریدونه شوي وو. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ، ویډیو هم لایک کړئ او چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې هر چیرته چې یاست ښاد، آباد، بریالي اوسئ.